څلورم سوال دی چې آیا موږ به د الله عبادت په خوف او طمع سره کوو؟ جواب: بالکل موږ به د الله عبادت په خوف او طمع سره کوو. د خوف او طمع معنا دا د خوف ویل کېږي چې د هغه الله د یری به عبادت کې د سینه چې هغه الله می جهنم ته وروانه چی عذاب را ترانه کی که عبادت ونکم. او طمع معنا دا چې د هغه الله نه به د اجر امید ساتي چې هغه الله به ماته په دې عبادت مانی، په دې بندګۍ باندې، په دې منځونو باندې، په دې زکاتونو باندې څومره عبادت چې تکي نو په دې به تاسو الله اجر درکړي. دا په نیت کې راولي، د دې په بدله کې به تاسو الله جنت درکړي. نو دې ته طمع ویل کېږي. د الله بندګي به په خوف او طمع سره کې. قران کریم کې الله سبحانه و تعالی په سورۃ السجده کې د مؤمنانو په صفت کې فرمایي: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله وی مؤمنان هغه خلک دي چې د دوی اړخونه د بسترونه لري، د شپې دوی را پاسيږي، د الله بندگی کوي په داسې اندازې کوي يدعون ربهم خوفا وطمعا، د الله بندگی کوي په خوف او طمع سره. نو په عبادت کې او په بندګۍ کې به خوف او طمع راولي، د الله د یری به کې او د الله نه به د جنت امید په ساتي، د رضا امید به په ساتي. نه دي ته خوف او طمع ویل کی. دغه شانت حدیث کې مرضی امام ابو داود رحمه الله په سنن ابي داود کې حدیث راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اسال الله الجنه، زه د الله سبحانه و تعالی نه د جنت سوال کوم چې الله ماته جنت راکړي. دې ته طمع ویل کی چې الله ماته جنت راکړي، زه د بندگی کوم الله د دې په بدله کې ماته جنتونه راکړي. نو دې ته طمع ویل کیږي. واعوذ به من النار، او زه د هغه الله نه د اور نه پناه غواړم چې الله ما د اور نه وساته، ما جهنم ته مه بوزه. نو دې ته خوف ویل کیږي. نو لہذا د الله په بندګۍ کې به د دوه شیزونه خامخا راولي، خوف او طمع. خوف معنا ما ذکر کا چې د الله نه به یریږي چې الله د بندګۍ کومه د سینې چې جهنم ته مې ور داخل نکړي، د دې د یری به کې. او طمع معنا الله په دې وجه کوم چې جنت را تراکي. نو د الله په بندګۍ کې به خوف او طمع راولي، بیا به د الله بندګۍ کې